د طالبانو د دفاع وزیر له خپلو ځواکونو غوښتي چې د مقاومت جبهې نوم دې نه اخلي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په یو مکتوب کې د دغه وزارت قومندانانو ته حکم کړی چې د مقاومت جبهې د نوم له یادولو دې ډډه وکړي. په هغه مکتوب کې چې د رسنیو لاسته رسېدلی، هغه د دې ډلې ټولو قومندانانو ته ویلي چې له دې وروسته دې د مقاومت جبهې نوم نه اخلي. دغه مکتوب دوشنبې د غبرګولي پر 14مه پوځي برخې ته لیږل شوی او پکې ویل شوي چې په ځانګړو راپورونو کې دې دغې ډلې ته د مقاومت جبهې پر ځای د باغیانو نوم وکاروي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.